چې کهتا ما ته هغه ژوند را کړي چې نورو سره دی نو بیا زما څه ضرورت دی چې ستا سره پاتې شم. دا خبرې شازیه په غوسه کې ویل. سلیم په چوپتیا سره ځمکې ته کتل. په سترګو کې یې اوښکې وي خو په خوله یې شکایت نه و. هغه پوهېدل چې کله تما خبرې کوي نو حقیقت چوپ کیږي. سلیم یو ساده قلیوالي سړی و. هغه د سحر له لمانځه وروسته د ځمکې کار ته تلو او ټولې ورځې یې سخت کار کول. د خپلې خولې عاید کور ته راوړل او د الله شکر یې ادا کول. کور یې روکی و. ژوند یې ساده و خو سلیم په زړه کې آرام و. خو د شازیې زړه بېقراره وه. هغې هره ورځ له کړکۍ نه ګاونډیو ښځو ته کتل. د هغوی نوي کالي، ګاڼۍ او خوشحالۍ یې کتل. کله چې د چا کور ته نوي شیان راځي نو زړه یې سوځېدل. وګورئ د هغوی سره څومره هر څه دي او زمون سره یوازې غریبي او کار. سلیم ورته وویل هر چا خپل نصیب لري چې څه در سره دی هماغه کې برکت دی. خو شازیې د اورېدلو توان نه درلود. هغې غوښتنې ورځ په ورځ زیاتې شوې. لومړی نوي کالي وستل، بیا ډېرې پسې، بیا لوی ژوند. وروسته احتیاجونې کمې شوې او تما یې زیاته شوه. ورځ په ورځ هغې سلیم ته هم تورونه ووهل. کاش زما واده له شتمن سره شوی وای. ما خپل ژوند له تا سره خراب کړ. دا خبرې د سلیم زړه ماتولي خو هغه صبر کول. یو ورځ شازیې ته خبر رسېدل چې په ښار کې یو سړی راغلی دی چې لږې پیسې سره ډېر ګټه ورکوي. د هغې سترګو کې چرک راغی. همدا موقع ده. هغې وویل موږ هم د شتمندو په شان ژوند کوو. سلیم خبرداری ورکړه. هغه څه چې په آسانۍ ترلاسه کیږي په آسانۍ ورک هم کیږي. خو د شازیې په زوړتیا هغه موافق شو. هغوی ښار ته لاړل او پیسې یې ورکړې. شازیې ګاڼۍ هم وپلورلې. چند ورځې هیلې پاتې شوې. شازیې خببونه قتل، لوی کور، ښې جامې، د خلکو احترام. بیا یو ورځ هر څه خراب شو. هغه سړی ورک شو. نه تلیفون نه خبر. هغه شپه کور کې اور نه بل شو. ماشومان وجې وده شول. شازیه په ځمکه ناسته او اجرا کوله. ما هر څه له لاسه ورکړل. زما تما زمون کور ویجاړ کړ. سلیم په ټیټه او غمیزه غچ کې وویل تما هغه اور دی چې لومړی زړه سوځوي بیا کور په خارو بدلوي. بل سبا شازیه بدلې شوې وه. اوس د کړکۍ نه قتل. زړه کې حسد نه و، یوازې شرم و. هغې لومړي ځل پوهې شوه چې تر ټولو قیمتي څه چې درلوده نه پیسې بلکې یو رښتنی میره و. وروسته سلیم بیا کار پیل کړ. حالات ور ښه شول. پیسې لږې وې خو کور ته آرام راګرځېد. اوس شازیه اکثره وایي د شتمندو په شان ژوند کول مهم نه ده. د انسان په شان ژوند کول اصلي بریا ده.